احمد مسعود وایي غواړم له طالبانو سره خبرې وکړم خو جګړې ته هم چمتو یم. احمد مسعود غواړي چې له طالبانو سره یوه ناسته ترسره کړلې. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. وروسته له هغه چې یو شمېر طالبان له څو خواو د پنجشیر په دروازو کې ځای پر ځای شول، د طالبانو ضد قومندان احمد مسعود ویلي ول چې پنجشیر به طالبانو ته تسلیم نه کړي، خو بالاخره طالبانو پر زور ونیو. احمد مسعود رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې یوازینۍ حل لاره خبرې دي. احمد مسعود ویلي موږ باید هیڅ له یو بل سره جګړې ته دوام ورنه کړو، باید د خبرو له لارې خپل مشکلات په خپل منځ کې حل کړو. خو په وینا د خبرو له بې پایلې کېدو سره جګړې ته هم چمتو یم. د ولسي پاڅونوال قومندان احمد مسعود وایي موږ په یو جغرافیه کې جګړه نه کوو، موږ به په یوه ولایت کې جنګیږو او له ټول هیواد دفاع کوو، او دا هغه څه دي چې پیښیږي څو طالبان درک کړي چې یوازینۍ لاره مبارزه او خبرې دي، او موږ له هغوی سره د خبرو په حل کې یو. له بل لوري طالبان د پنجشیر له کابندلو خبر ورکړی او ویلي دي چې ځواکونه یې بې تیارسي حالات کې دي. په خواله رسنیو کې ویډیوګانې د دغسې ښودنه کوي چې د طالبانو کاروان پنجشیر ته د تګ لپاره د چمتو کېدو په حال کې و. پنجشیر هغه ځای دی چې لا هم طالبانو ضد ځواکونو په څو کلونو کې نه و نیولی. دا یې لومړی ځل دی چې ویې نیوه. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. الله په امان، تر بیا خیر چارې.